حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته د فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله چې یو سړی ناڅاپه په یو نامحرمه ښځه باندې پردۍ ښځه باندې نظر ولګېږي نو بیا به څه کوي؟ نبی علیه السلام ماته حکم وکړو چې ته فوراً خپلې سترګې د هغې نه واړوه. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته دا خبره موږ تاسو زده کړه چې کله د سړیو نظر په پردیو سترګو پردو ښځو باندې ولګېږي ناڅاپه، نو بس فوراً به خپل نظر د هغې نه اړوي، بیا به قصدن عمدن ورته نه ګوري. همدارنګې ښځې به هم داسې چې ښځې به پردو سړو ته نه ګوري، که ناڅاپه پرې نظر ولګېده بیا به خپل نظر ترې اړوي، بیا به قصدن عمدن پردو سړو ته نه ګوري، په خپله لاره به ځي. نو دې وجې نه نورو روایتونو کې به انشاءالله راشي، بیان به هم کړو چې د سترګو زنا چې دا قتل دي، چې یو سړی پردیو ښځو ته ګوري نو قصدن عمدن په غلط نیت سره، نو دا د سترګو زنا ده. یا ښځې پردو سړو ته قصدن عمدن ګوري، دا د سترګو زنا ده د هغې. د دې وجې نه د نظام بچ کول پکار دي. او دارنګې دا نظر چې دی دا د شیطان د غش نه غشی دی. د دې وجې نه شیطان کوشش کوي چې په دغه طریقې سره یو سړی دوکه کړي، یو ښځه یو سړی په ګناه کې اخته کړي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، د خپل نظرونو ډېر خیال کوئ. او دارنګې ښځه دا کوشش کوي چې کله بهر وځي، اول خو د بغیر ضرورت نه وځي نه کور نه، که وځي هم بیا به پرده کې لاړې شي چې د پردو سړیو پې نظر ونه لګي. ځکه چې دا سړي ګناهګارېږي د ښځو وجې نه ګناهګارېږي، چې ښځه حجاب نه کوي، پرده نه کوي، نو پردي سړي ورته ګوري، نو کتونکی هم ګناهګار دی او دغه ښځه هم ګناهګار ده، ځکه چې دا موقع ښځې ورکړه چې دا بغیر حجاب او بغیر پردې وتې ده او پردي سړي ورته ګوري. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.